ډیر زمونږ په گاوند کې زمونږ په ملګرو دوستانو کې زمونږ په رشتہ دارانو کې یتیمانان شته که نشته؟ مسکینان شته که نشته؟ کونډې رنډې شته که نشته؟ او بې روزګاره خلک شته که نشته؟ او ته چې ماښام د دسترخوان ته کښېنې او دا مختلف قسمه انعامات ستا مخې ته پراته دي او طعامونه، لږ سوچ دا مو که چې زما خواته دا ګاونډي څه حال کې دی، زما هغه رشتہ داران یتیمانان په څه حال کې دي، زما د خاندان فلانی او فلانی کونډه به په څه حال کې، او دغه رنګه زما هغه فلانی دوست چې بې روزګاره دی هغه په څه حال کې. قسم په الله دا کمزوري خلک نه دي، د دې دعا چې چا واخسته دا به په ژوند کې کلم خوار نشي. یاد ساتئ دا ځان سره ولیکئ، دا زما نبي فرمایلي، زه خپله خبره نه کوم، دا زما جذبات نه دي. دا الله نبي فرمایي انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تاسو له چې رزق درکول کېږي او د الله مددونه حاصلول غواړئ دا به په کمزورو خلکو اخلئ. څه معنی کمزوري سره مدد کوه، طالب الله ښایسته رزق درکوي او ستا سره مددونه راځي. والله چې د یو کونډې دعا دې واخسته او دا لاس یې اوچت کړه چې یا الله ته وګوره موږ سره یې داسې ښېګړه، یو یتیم تا ته دعا وکړله، یو بې روزګاره درته دعا وکړله، یو مقروض قرضدار یو مجبور انسان درته دعا وکړله، د دې دعاګانې الله نه رد کوي. دې خبرو ته زموږ سوچ نه دی، دې خبرو ته زموږ فکر نه دی، او دومره را سره پرتې دي بې ځایه پیسې چې که د دینی ضرورت ټیم راغی نو بیا په زړه کې وسوسې راځي چې مړه دا خو به هلته په کار شي او دلته، چې د رسم رواج ټیم راشي، د شوشه ټیم راشي، خفه نه شي یا د نمایش ټیم راشي، بیا به پیسې هم راوځي، بیا به دومره مستي شروع کوو موږ چې حیران به پاتې شي. زما محترم ورونو، موږ په دې میاشت کې د الله دپاره ډېر مالونه ولګو د خپل وس مطابق. قرآن کې الله د متقینو په صفت کې فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، هغه مالونه چې موږ دوی له ورکړي الله فرمایي د هغې صحیح حصه زما په لاره کې خرج کوي دا مؤمنان. او الله رب العالمین دې ته قرض ویلی دی، اقرض الله قرضا حسنا، ای بندگانو ماله قرض راکوي ښایسته قرض، ته چې زما په دې بنده کومه خرچه کې دا ما سره قرض شو الله وی. او الله له چې څوک قرض ورکړي الله پاک یې سم چل کوي، په څو چندو یې واپس کوي، یو په 200 او د هغې نه په زیاتو چندونو. او هغه نن د دنیا چې کوم مال دی دا ختمېدونکی دی، هغه الله چې در صدر کې به نه ختمېږي، هغې ته ویل کېږي الباقیات الصالحات، باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال.